دا د خوست ولایت په باغ سموات صنعتي پارک کې د لومړي ځل لپاره د فابریکو ساختماني چارو د پیل مراسم دي. دغه صنعتي پارک چې په 400 جریبه ځمکه کې جوړ شوی له 150 څخه تر 200 پورې به لوی او وړي فابریکې پکې د بیلابیلو صنعتي توکو د تولید په برخه کې فعالیت ترسره کوي. د صنعتکارانو په وینا خوښ دي چې له کلونو وروسته ورته د دې زمینه برابره شوې ترڅو په یاد صنعتي پارک کې خپل سرمایې په کار واچوي ترڅو په راتلونکي کې هیوادوالو ته وطني تولیدات وړاندې کړي. مونږ ته پخوا د ځمکه توزیع کړې وه د جمهوریت په وخت کې فعلا چې شکر الحمدلله چې امارت راغلو نو دغه د مونږ عملاً خپل کارونه پیل کوو. مونږ غوښتنه زیاته وه خو مونږ ته 2 جریبه ځمکه د خپل فعالیت دپاره راکړې ده. نو مونږ دلته 3 میلیون ډالر سرمایه‌ګذاري په نظر کې نیول ده اول سر کې او تقریبا مونږ سره دې کې ځای کې تر مستقیما 300 کارګرو پورې شاید مستقیما دلته مصرفیت پیدا کړي غیر مستقیما تر 1000 کارګرو پورې مصرفيږي. په دا پارک صنعتي کې وسپنې فابریکې شته چې ګډر او سریا تولیدوي د کارتن او کاغذ جوړولو فابریکې شته خطه د راخ فابریکه شته او د صابون او مختلف د خوراکي موادو فابریکې شتون لري. نو ان شاء الله امید مو دغه چې په دا کې باغه فابریکې وي چې د افغانستان نه بلکې د نړۍ په سطح فابریکې بشتون ولري. همدارنګه ځینې نور صنعتکاران او د بیلابیلو فابریکو مسؤلین له مسؤلو چارواکو څخه یې غوښتنې درلودې ترڅو په یاد صنعتي پارک کې د برق سیستم برابرولو د سړکونو جوړولو او نورو لازم اسانتیاو برابرولو په برخه کې لازم کار ورته ترسره کړي. موږ سره باید دولت چې د په دغه برخه کې په برق په هغه کې ډیره همکاري وکړي او د سره په څنګ کې د کوم تعمیرات چې په دغه کې موږ سره همکاري وکړي د سړکونو چې دي ترڅو موږ تجارون صنعتکاران دغه پرمختګ وکړي. اقتصاد پوهان د یو هیواد پرمختګ پر ځان بسیاینې او د پردیو هیوادونو له محتاج څخه د خلاصون لپاره د معیاري تجارت صنعتي فابریکاتو او زراعت درلودل اړین وبلل او اړوندو چارواکو څخه یې وغوښتل چې د تجارانو او صنعتکارانو ستونزو حل ته جدي پاملرنه وکړي. کچېره موږ خپل صنعت ولرو نو به موږ په راتلونکي کې خپل مالونه ولرو او تاسو پیږئ چې د یو هیواد اساسي پرمختګ تعریف داسې دی چې خپل خلکو ته کار پیدا کړي او د کار د پیدا کولو لپاره زراعت او صنعت د اساسي ټکي دي. بل لور ولایتي چارواکو صنعتکارانو او تجارانو ته ډاډ ورکړ چې په یاد صنعتي پارک او نورو ځایونو کې به دوی لپاره لازمي اسانتیاوي برابروي او تر څنګ د صنعتي فابریکاتو له مسؤلینو وغوښتل چې د خپل تولیداتو غوړه کیفیت ته پاملرنه وکړي. د خوست ټولو سوداګرو تجارانو ته او په هیواد کې عامتاً ټولو ته بلنه ورکوي چې خوست راشي او خپل سرمایه‌ګذاري وکړي. مونږه وعده ورکو چې څومره ستونزې د هغوی په وړاندې پرتې وي نو د هغوی په حل کې به کوشش سره کوو انشاءالله. د یادولو ده چې خوست ولایت کې اوس مهال تر 210 پورې متوسطې او وړې فابریکې د بیلابیلو خوراکي او غیر خوراکي توکو تولید په برخه کې فعالیت کوي. د مسؤلینو په وینا د یاد صنعتي پارک جوړېدو او فعالیت وروسته به تر 100,000 کسانو پورې په مستقیم او غیر مستقیم ډول پکې په کار بوخت شي.